په ټپه کې یو شیخ کاکا خفه نشئ مونږ په نشه کې یو برج خلیفه راته مسجد شیخ زاید ښکاري موټر مو ووخو ګیر دې په لانجه کې یو ما پې مشکل جوړ وشي مونږ تاوان منو که نه یو دې په ویزه کې یو او بل دې په کوټه کې ملګرو یو افسوسناک خبر هغه در سره شیر کوو د پښتو ژبې یو مشهور او ډیر زیات خوږ شاعر منیر بونیری هغه په بونیر کې اکسیډنټ کړی دی او د هغې په نتیجه کې هغه زخمی شوی نه دی خو کم گاډی چې دی هغه خراب شوی دی په سوشل میډیا مختلف قسمه پوسټونه چلیږي ما وکاته یعنی په ټیک ټاک کې خلکو چې کم دی هغه گاډي جوړ کړي ورسره بیا د هغې کم تصویر چې دی هغه لګولی وي او دایره یې تاو کړی وي یعنی د هغو خلکو دا مطلب وي چې منیر بونیری چې کم دی هغه یا زخمی شوی دی یا د دنیا نه تللی لکه داسې مختلف قسمه رنګ یې وله ورکړی حالانکې د هغې کم حقیقت چې دی هغه دا رنګ دی چې منیر بونیری هغه روان و په خپل ګاډي کې او په بونیر کړاکړ داسې یو نوم ځای دی په هغې کې چې کم دی ګاډي سره لګېدلی دی او د هغې کم ګاډی چې دی هغه هم تاسو دا وخت لیدی شئ په هغې په نتیجه کې داسې معمولي شان کم چوټ چې دی هغه ورته راغلی دی خو داسې الله تعالی ورته هغه خیر کړی دی نو کم د پښتو یو ډېر زیات مشهور شاعر دی ما هم غوښته د سوشل میډیا د رنګ لارې چې کم قسمه خبرونه یا څه چلیږي په هغې کې څه حقیقت نشته کومه ویډیو چې دا هغه دا وخت تاسو کتی شئ په خپل سکرین باندې دا د هغې ویډیو ده او کم ولاړ هم دی ورسره کم گاډی چې دی خواته هغه هم دی دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو الله حافظ